د چین لخوا له افغانستان سره ډیره زبردسته مرسته. چین له افغانستان سره د 614 اکسیجن تولیدولو ماشینونو مرسته وکړله. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم وایي چې د تیرو مرستو پر دوام چین له افغانستان سره د 614 اکسیجن تولیدولو ماشینونو مرسته وکړه. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هکله څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي قایم په خبره د دې مرستې لومړی جوپه 514 ماشینونه دي نن سهار کابل ته رسیدلي او پاتې 100 نور به سبا کابل ته ورسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دا ماشینونه په یوه دقیقه کې د 10 لیتره اکسیجن تولیدولو وړتیا لري. د چارواکو په خبره دغو ماشینونو په پالېدو سره به په افغانستان کې د اکسیجن د کمښت ستونزه تر ډیره حده پورې هواره شي. چین تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د کرونا ضد مبارزه کې د پام وړ همکاري کړې ده او د کرونا ضد واکسین افغانستان ته ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وبا 1243 نورې پیښې ثبت شوې دي. دا وزارت وایي چې په همدې موده کې په کرونا اخته 84 تنه مړه شوي او 806 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا د اخته شوو کسانو ټول شمیر 1,25,000 او 930 تنه ترېنه مړه شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.